به غیبت ته تشویقوو داسې ورته نه وایو چې دا کومه خبره ته کوې په دې باندې الله خفه کیږي په دې باندې رسول الله خفه کیږي که هغه سره څه ته لرې لاړ شه مخامخ ورته وایه د نورو په مجلس کې د هغه عیوب مه بیانوه. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه نمیمت او چغلخوري ده. د خلکو خبرې یو بل ته وړل راوړل، د اړیکو پرې کولو، خپلوي پرې کولو، دښمني جوړولو او حسد پیدا کولو ستر لامل دی. الله رب العزت په خپل کلام کې له دې کار څخه منع کړي او د دې مرتکب سخت ویرولی. الله په صورت قلم کې فرمایي ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمی. هیڅکله د یو داسې چا تر اغېزې لاندې مه راځه چې زیات قسمخور او بې اعتباره دی، پیغورونه ورکوي، خبرې وړي راوړي یعنې چغلخوري کوي. همدارنګه له حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د بخاري حدیث دی، لا یدخل الجنة قطاط. هغه څوک چې د یو خبرې بل ته وړي او د بل خبرې بل ته راوړي داسې انسان جنت ته نه داخلیږي. کله چې د ګناه سزا وګوري نو بیا به د الله د بخښنې او رحم په صورت کې داخل شي، خو جهنم ته به الله لیږي. دې ته ورته له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، د بخاري حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې له باغونو څخه د یو باغ تر خوا تېرېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو کسانو غږونه واورېدل چې په قبرونو کې ورته عذاب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یعذبان وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلا او فی روایة وانه لکبیر کان احدهما لا یستتر من بوله وکان الاخر یمشی بالنمیمة. دوی دواړو ته عذاب ورکول کیږي او دوی ته په کوم داسې شي عذاب نه ورکول کیږي چې ساتل ترې ګران کار و. بیا یې ویل ولې نه؟ او په یو روایت کې راځي چې دا ډیر لوی جرم دی. له دوی څخه یو کس ځان له ناولتیا یعنې له بولو څخه نه ساته، او دوهم کس چغلخوري کوله یعنې د یو خبره به یې بل ته کوله او د هغه بل به یې ده ته راوړه. د نمیمت او د چغلخوري تر ټولو بد صورت دا دی چې ښځې ته د خاوند بدي بیان شي او خاوند ته د ښځې بدي بیان شي او یا ورپورې دروغ وتړل شي تر څو د دوی ترمنځ جدایي راشي. دې ته ورته دا هم د چغلخوري یو بد صورت دی چې په یو اداره کې د ادارې مدیر ته یو ملازم د بل ملازم خبرې وړي او همدارنګه د هغه بد اوصاف ورته بیانوي او په همدې ترتیب غواړي چې خپله رتبه لوړه کړي او مقابل لوری ذلیل کړي. دوی د دې کار په کولو سره شر او فساد جوړوي چې د الله رب العزت د قهر او د غضب لامل ګرځي. من خو دا لیدلي او تاسې به هم لیدلي او اورېدلي وي چې په همدغه نمیمت او چغلخوري باندې د ډیرو کورنیو ترمنځ اړیکې وشلېدلې، د ډیرو خپلوانو ترمنځ خپلولي پرېږ شوه